د ننګرهار وادي کرنیز امارتي شرکت په ځمکه د هډې فارم اړوند په همدغه خرما باغ کې پر ښاخونو د حاصلاتو بارونه درانده ښکاري. مسؤلین اټکل کوي چې سږني کال حاصلات به د نورو کلونو په پرتله د پام وړ زیات وي. د ننګرهار د وادي کرنیز امارتي شرکت مسؤلین وایي تیر کال د خرما له بڼ څخه شاوخوا 19 ټنه حاصلات ترلاسه شوي وو چې په وینا یې سږ کال به دغه حاصلات د تیر کال پرتله زیات وي. مسؤلین د حاصلاتو د زیاتوالي مهم لامل د خرما بڼ اګرو تخنیکي فعالیتونو ته پر وخت رسیدنه بولي. تیر کال شاوخوا زموږ د دغه باغ حاصلات 19 ټنه وو چې سږ کال به انشاءالله که کوم طبیعي موضوع نه وه، طبیعي آفت نه و، چاپیریالي مشکل نه و، انشاءالله دغه نه به موږ پراخه حاصلات راټول کړو. د لوړوالي لاملونه یې کولی شو ووایو چې دغه باغ ته د کال د سر نه هغه کومې تړلې موضوعات چې دي یعنې اګرو تخنیکي کوم فعالیتونه چې دي هغه ورته موږ په وخت رسولي دي. د خرما بڼ مسؤلین وایي ترلاسه کیدونکي حاصلات د ننګرهار سربیره د هیواد یو شمېر نورو ولایتونو ته هم ځي او د کیفیت له پلوه له هغو ډېره ښه ده چې له نورو هیوادونو افغانستان ته راواردیږي. خارجي عربي هغه ښه تخمونه ښه نسلونه دي چې دا په نور افغانستان کې په نورو ځایونو کې زموږ سره نشته. د کیفیت د نګاه نه ډېره اعلی خرما ده او انشاءالله چې ورځ تر بلې زموږ په حاصلاتو کې به زیاتوالی راځي او د افغانستان کې د خرما او د تکثیر او ترویج په باره کې به موږ کار کوو. اطرافي صاحب محترم، تاسو سره په همدغه باغ کې څو نوه خرما ویشته دی؟ دلته په دې باغ کې موږ چې تاسې ګورئ دلته موږ 6 نوه خرما لرو چې هغه برهي ده، حساب دی، پرډویټ دی او مجهول ده. دغسې یو دوه نوې نورې دي حساب په نوم باندې ده. هغه خرماګانې موږ دلته لرو چې ډېر ښه کیفیت لري او ډېر خوندورې خرما دي. تر ټولو خوندوره او داسې په لوړ قیمت چې خرڅېږي هغه بیا کومه یوه ده؟ تر ټولو خوندوره خرما یې همدغه مجهول خرما ده چې موږ یې د عجبې په نامه باندې خرڅوو او حساب خرما ده چې ښه نتیجه ورکوي او ښه بازار لري. په دغه بڼ کې بوخت کارګران له نورو پانګوالو هم غوښتنه کوي چې د خرما بڼونو د جوړولو او پراختیا په برخه کې د پانګونه وکړي څو له یوې خوا د خرما تولید زیات شي او له بلې خوا لا ډېرو خلکو ته د کار روزګار زمینه برابره شي. چې انشاءالله خپل وطن خرما واخلي. خپل وطن ډېره ښکلې خرما ده او بل د دې مالدارو خلکو نه مې دغه غوښتنه ده چې یاره د خرما باغونه جوړ کړي انشاءالله په ننګرهار کې او ډېر ښه حاصلات ورکوي او ډېر ښه فایده کوي. د وادي کرنیز امارتي شرکت مسؤلین وایي پلان لري چې په راتلونکي کې خرما بڼ ته لا پراختیا ورکړي څو له یوې مخې حاصلات زیات شي او له بل پلوه امارتي بودیجې ته د زیاتو عوایدو ترلاسه کولو زمینه برابره شي. عزیز الحسن نعماني، حریت راډیو، ننګرهار.